سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن سه شنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 15مه چې د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر له 9 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیرو نیوز سرویس څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مسکو فارمټ غونډه کې د متقي ګډون. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د مسکو فارمټ غړو هیوادونو د نشهیي توکو کښت، قاچاق او تولید پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه وستایله. والیانو او ولسوالانو ته د اسلامي امارت مشر وینا. د اسلامي امارت مشر د والیانو او ولسوالانو سیمینار کې د وینا پر مهال د شریعت عملي کول اصلي جهاد بللی. او د ریاست الوزرا اداري مرستیال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ شرط سفیر سره لیدلي دي. د خبرونو تفصیل. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي روسیې ته لاړ. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې مولوي امیر خان متقي د روسیې فدراسیون په رسمي بلنه د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ مشورتي غونډې په اومه ناسته کې د ګډون په موخه مسکو ته تللی دی. خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د مسکو فارمټ له ناستې وروسته یوه کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ ناستې د ګډونوالو هیوادونو نظرونه مثبت دي. متقي ویلي چې د مسکو فارمټ غړو هیوادونو د نشهیي توکو کښت، قاچاق او تولید پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه وستایله. دغه ورځ د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ کومه بله ډله فعالیت نه لري. د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ دغې ناسته کې د رسمي غړي په توګه ګډون کړی و. دغه ورځ متقي د یادې غونډې په څنډه کې د روسیې بهرنیو چارو له وزیر سرګي لاروف سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د لا پیاوړتیا، اقتصادي همکاریو د پراختیا او پر سیمه ییزو موضوعاتو هر اړخیزه خبرې کړې دي. نوموړي ویلي چې د رسمیت اعلان نه یوازې د سیاسي او اقتصادي همکاریو نوې دروازې پرانیستې بلکې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د فعال رول پر لور یو مهم ګام هم بلل کیږي. متقي د نشهیي توکو پر ضد مبارزې، سیمه ییزو اقتصادي پروژو او ترانسپورټي دهلیزونو په برخو کې د متقابلې همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی. بل لور لاروف زیاته کړې چې د افغانستان د اسلامي امارت رسمیت پیژندنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او نړیوالو همکاریو کې بېساري فرصتونه رامنځته کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د مثبتو پایلو شاهدان وي. د اسلامي امارت مشر د والیانو او ولسوالانو سیمینار کې د وینا پر مهال د شریعت عملي کول اصلي جهاد بللی دی. د اسلامي امارت مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلي چې په افغانستان کې ډیر جهادونه وشول خو چې نیتونه یې سم نه وو نو هغه آثار پرې مرتب نشول چې د جهاد اهداف بلل کیږي او افغانستان یې در په در کړ. د نوموړي په وینا د اسلام او شریعت عملي کول اصلي جهاد دی. په دین او شریعت باید پوه او د اصلاح ترڅنګ د فساد مخه ونیسي. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې مسؤلین او مجاهدین د علماو کرامو سره مشورې وکړي، هغوی ته د غوږ ونیسي، له هغوی د فتوا واخلي او عمل دې ورباندې وکړي. نوموړي والیانو او ولسوالانو ته په خطاب کې ویلي چې د خپلو مافوق مشرانو اطاعت او پر یو بل اعتماد دې ولري ترڅو دښمن ته د هیڅ ډول تفرقې اچولو موقع او ځای پیدا نشي. نوموړي زیاته کړې که چاته یې وظیفه ورکړه، امانت دی او که بیرته ځینې واخیسته دا هم د حق دی. په دې باندې خپل خاطر دروند نه کړي ځکه په وینا یې هر څه د الله تعالی په اراده کیږي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ شرط سفیر سره لیدلي دي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ شرط سفیر میرمن ورونیکا بوسکویچ او مل پلاوي سره لیدنه کې نوموړي ویلي چې د اتحادیه چمتو ده په افغانستان کې د روږدو په درملنه او له راستنېدونکو سره د مسکن او کارموندنې په برخو کې همکاري وکړي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو، طبیعي پیښو او راستنو شویو کډوالو ته په اشارې د سیمې او نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د کډوالو د حقونو د تامین په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
سږکال شاوخوا 2.8 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه راستنېدلي چې ډیری یې په زور راستانه کړل شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري وایي چې په راستنو شویو کې ښځې او نجونې هم شاملې دي چې له زده کړو، کار کولو او خوندي ژوند کولو بنسټیزو حقونو څخه محرومې دي. راپور کې راغلي چې په 2025 کال کې له 2 میلیونه زیات افغانان له ایران او پاکستان څخه ستانه شوي. ډیر یې د سخت فشار لاندې بیرته داسې هیواد ته ستنېږي چې ژمی یخني ده، راتلونکی یې ناڅرګند دی او اوس یو ویجاړونکې زلزله هم راغلې چې ټولې ټولنې یې له منځه وړي دي. له کلونو جګړو، تاوتریخوالي او بېکورۍ وروسته زرګونه افغان کورنۍ دې ته اړې شوي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي، داسې هیواد ته چې له 14 لسیزو راهیسې جګړو ځپلی. 9 کسانو څخه یو په فقر کې ژوند کوي او د ښځو او نجونو حقونه مستقیم ګواښل کیږي. راپور کاږي چې د وروستۍ زلزلې ژوندي پاتې شوي خلک د شپې لخوا بهر ویده کیږي، چیرې چې له یخنۍ او بد موسم سره مخ دي. دغې کمیشنرۍ له اړمنو سره د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کړې ده. روان کال لومړیو 6 میاشتو کې څه باندې 1,680,000 الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش څانګو او اسان خدمت مرکزونو له لارې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 1,680,068 هیوادوالو ته الکترونیکي پیژندپاڼې ویشلې چې 804,909 اتیا نارینه او 218,200 د ښځینه پیژندپاڼې دي. دغه ادارې زیاته کړې چې تر ټولو زیاتې الکترونیکي پیژندپاڼې نږدې 307,000 په کابل ولایت کې ویشل شوي او تر کابل وروسته هرات 121,714، کندهار 23,740، ننګرهار د 44,470 او بلخ د 53,019 پیژندپاڼو په ویشلو هغه ولایتونه دي چې هیوادوالو ته یې زیاتې الکترونیکي پیژندپاڼې ویشلې دي. د یادې ادارې په وینا په هیواد کې د الکترونیکي پیژندپاڼو د ویش بهیر له پیل راهیسې تر اوسه 14,518,000 هیوادوالو ته الکترونیکي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. کورني خبرونه هم دومره وو. د نړیوالو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.